زما نوم نعمت الله دی او دلته لیندو ربړونو کار کوو. عرصه تقریبا د دې عرصه زمونږ تقریبا 70-80 سال نه دا کاروبار دی پلار نیکه نه. او دغلته زمونږ دا فیلډ دی بس بیا پکې مونږ دا راغو زموږ پلارانو نیکونو دا کاروبار او برحال نن نه تقریبا یو شل کاله مخکې کاروبار زموږ ډېر ښه و. او دا چې کله نه موبایل راغلی ماشومان خو به دا لوی به هم ګرځئ لینده خو لکه مطلب ماشومانو به ډېره ګرځوله. اوس د ماشومانو لاس کې موبایل راغو او په دې سلسله کې مطلب دا زموږ لیدو کاروبار لږ ډېر کم شو. اوس خو موږ نه ټول آل پاکستان کې ربړ خرڅوو خو لکه مطلب دا د موسم په لحاظ سره تعلق لري. دا تقریبا د سپرلي موسم چې راشي نو هغه بیا سپرلي موسم چې تیر شي بس دا غنم منمي که نه دا 3-4 میاشتې دی کې زموږ دا کاروبار وي نور بیا هغې نه پس بیا نه وي بیا وي خو داسې نارمل. دا لرګي خو همدغه مشینونو کې جوړېږي موږ ورته سیمپل یې ورکړو چې دا شی نه جوړ که راته. دا څرمنې پټاخونه یې زنانه په کورونو کې جوړوي. دا لیندې ضرورت شي نو زنانه په مزدورۍ باندې کورونو کې جوړوي. نو موږ ټول لکان ټول بار دي بس موږ خپله دا 2 کسان ورته بوډاګان ناست یو نور خو موږ دا کار کم کړی دی ټول لکان بار کار کوي خپل زامن هم.